د انسان د ژوندانه په دوره کښې لیک په سلګونو زره کلونه تر ژبې نه وروسته منځته راغلی دی. ځکه له هغو څېړنو نه چې د نړۍ سترو پوهانو کړي دي، نه یوازې دا څرګندېږي چې ژبه د انسان لومړنۍ اختراع ده، بلکې دا هم وایي چې ژبه د ټولنې د پیدایښت سره یو ځای منځته راغلې او د اجتماع د تکامل سره یو ځای تکامل کوي او د ټولنې د مرګ سره یو ځای مري، او بهر د ټولنې نه ژبه اصلا درک هم نه لري. په دې ترتیب سړی ویلی سي چې انسان د ټولنې له پیدایښت سره یو ځای ژبه لرلې ده، مګر لیک یې بیا ډیر وروسته اختراع کړی دی. کله که موږ الفبایي لیک په نظر کښې ونیسو، نو د لیک تاریخ په موټ کښې 3.5 کاله ته رسي. ځکه تر ټولو نه لرغونی الفبایي لیک هم هغه فنیقي لیک دی چې د 1000 یا 1.5 قبل المیلاد په شاوخوا کښې جوړ شوی دی. اما کله که هیروغلیف او میخي لیک معیار وګڼو، هلته نو بیا د لیک تاریخ یو څه وړاندې ځي، خو بیا هم له څو زره کاله نه اخوا نه ځي. په داسې حال کښې چې انسان له ډېرې اوږدې مودې له 500,000 کلونو نه تر 1,000,000 کلونو پورې، څه چې حتی د نوو نظریاتو له مخې تر دې څخه لا زیات وخت نه را په دې خوا ګډېږي. کله که موږ داسې فرض کړو چې انسان له 500,000 کاله نه را په دې خوا په ګډېدا پیل کړی دی او لیک 5 یا 6,000 کاله د مخه منځته راغلی دی، نو د دې معنا دا ده چې د انسان د لیک لرلو مهال د ده د ګډېدا د مهال 100مه برخه کېږي، یا په بل عبارت د لیک او ژبې د تاریخ نسبت 1/100 کېږي. اما کله که لږ څه پر مخ ولاړ سو او د لیک شروع 8000 قبل المیلاد فرض کړو، نو په دې صورت کښې بیا دا ویلی سو چې انسان له 10,000 کاله نه را په دې خوا لیک لرلی دی، مګر په دې صورت کښې هم د لیک او ژبې د تاریخ نسبت 1/50 کېږي. لنډه دا چې د لیک تاریخ د ژبې له تاریخ نه ډیر زیات راوروسته دی، یا په بل عبارت باید وویل سي چې په انساني ټولنه کښې لیک داسې وخت منځته راغی چې پر ژبه په سلګونو زره کلونه تیر سوي وو. برسیره د لیک پر پیدایښت د لیک په تعمیم کښې هم خبرې سته. د لیک پیدایښت او تعمیم داسې نه دی لکه د ژبې چې له پیدایښت نه را په دې خوا د هرې ټولنې هر غړی پرې ګډېدلی دی او ګډېږي، بلکې د لیک زده کړه او تعمیم د ټولنو او افرادو ترمنځ ډیر زیات توپیر لري. په ځینو هیوادونو کښې لکه چین، مصر او بین النهرین لیک 2,000 کاله د مخه رایج وو، مګر په ځینو نورو ډیرو ټولنو کښې یا لیک فقط په دې وروستیو وختونو کښې رایج سوی، او یا یې د ژبو دپاره تر اوسه پورې لا هیڅ لیک وضع سوی هم نه دی. د چاپ او چاپخانې د اختراع تر وخته پورې په ټوله نړۍ کښې لیک او لوست یوازې په څو تنو پورې منحصر وو. حتی په اروپا کښې هم د چاپ تر وخته پورې لیک یوازې د لومړۍ او ممتازې طبقې او یا روحانیونو مال وو، او نور اکثر ولس ورسره نااشنا وو. مګر ژبې ټولې د خپل تاریخ په تمامه دوره کښې د هغو خلکو ترمنځ ویل سوي دي چې لیک او لوست نه دی کړی. د انسان په تاریخ کښې ډیر داسې ولسونه تیر سوي دي چې ژبې هیڅ نه دي لیکل سوي، مګر د هیڅ یوې داسې ټولنې پته په نړۍ کښې نه ده لګېدلې چې ژبه دې یې نه وي لرلې. په اسیا، افریقا، منځنۍ او جنوبي امریکا کښې اوس هم د هغو خلکو شمیر ډیر زیات دی چې لیک او لوست نسي کولای. زموږ په خپله ټولنه کښې تر اوسه هم د باسواده خلکو تعداد فقط له تقریبا 5% نه زیات نه دی. د ژبې استعمال تر لیک نه ډیر عام دی. که
که څه هم ټولنه هر څومره مترقي هم وي. کله که موږ یو پلا ټول خلک ګونګیان فرض کړو، نو یقین دی چې ټول ورځني کارونه او فعالیتونه به په همدې تخنیکي نړۍ کښې همداسې حد ته ورسیږي چې تقریبا د سکون حکم به ولري. ځکه پرته د ژبې نه موږ مجبور یو چې د لیک په واسطه د یو ډیر کوچني کار د ترسره کولو او د یو ډیر لنډ مطلب د پوهولو دپاره دومره زیات وخت تیر کړو چې سړی یې اټکل هم نسي کولای. کله که لیک نه وای، انساني تمدن به دې نننۍ مرحلې ته نه وای را رسېدلی. مګر کله که ژبه نه وي نو به خبره تر دې نه هم ګرانه وه. هیوز وایي کله که ژبه فقط د ژوند دپاره حتمي نه ده، نو د انسان د انساني ژواک دپاره خو هرومرو ضروري ده. یقین دی چې تمدن پرته له ژبې ناممکن دی. ټول علوم په ژبه پورې مربوط دي او د ټولې پوهنې او روزنې وسیله ژبه ده. حتی ځینې پوهان تر دې هم وړاندې ځي. ژبه د فکر واقعیت بولي او وایي چې فکر پرته له ژبې وجود نه لري. هیوز وایي ژبه ښایي د انسان د تفکر دپاره ضروري وي، چې رښتیا هم ده. ځینې بیا عقیده لري چې ژبه تفکر ده. کارنفورت وایي د تفکر انکشاف او د تفکر قوت د ژبې په انکشاف او قوت پورې مربوط او لومړنی له دوهم نه غیر قابل انفکاک دی. د افکارو تشکیل او تبادله بې له ژبې امکان نه لري. افکار یوازې د ژبې په وسیله انکشاف او تجسم کوي.